هم په یو قبیله کې یو شاعر پیدا شو، نو هغه قبیلې به د خوشحالۍ نه ډوډۍ کوله، خلک بیا راغونډول د خوشحالۍ په طور باندې. دا خبره زه په دې پسې کول غواړم را په شانتې خلک ګرځي، پاس د سپوږمۍ او د زهرا په شانتې خلک ګرځي، لاندې خو ستا او یا زما په شانتې خلک ګرځي. چې ستا خبرې اوري ستا په شان غږیږي خلک، چې ستا خبرې اوري ستا په شان غږیږي خلک، چې تا پتلو وویني ستا په شانتې ګرځي خلک. په دې شعرونو باندې بلنه ورکوم خپل مشر میلمه مولانا خانزیب صاحب له چې هغې راشي او تاسو ته مخاطب شي. مولانا خانزیب صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما، صدق الله العظیم. دلته کوم ملګرو چې دا نننۍ مشاعره تابعه کړې ده، ډیره مننه کوو د هغوی او ډیره ستاینه کوو، او باید چې همدغه شان غونډې لکه څنګه چې دغه یو بل ملګري وویل همدغه شان موږ په تسلسل سره دوامدارې وساتو. مشاعرې کول، ټولنې را جوړول، غونډې کول، سټډي سرکل کول، دا په دې وخت کې ضرورت دی زموږ د دې خاورې، د دې وخت، د دې تاریخ. وخت مو شو، تاسو ستړي شوي به هم هیوئ. زه کوشش کوم مختصر یو څو خبرې کې ښودل غواړم ستاسو وړاندې، بیا ناوخته هم ده. یو څو ګزارشات به یې څومره هم ملګرو چې دلته کې وینا وکړه ډېر د ستاینې وړ. یو مستشرق یو خبره کوي، هغه وایي چې پښتانه دا فطرتاً شاعران دي زیاتره. علامه ابن خلدون وایي شاعر دا د یو ټولنې د یو ولس معماري جوړونکی. د خدای د پیغمبر وینا ده الشعراء تلاميذ الرحمن، شاعران دا وایي د رحمان ذات شاګردان دي. وجه یې دا ده چې د شاعرانو وینا دا الهامي وینا ده. اکثر به تاسو ګورئ یو سکول ته به نه تللی، یو انسان زده کړې به نه کړي او هغه به هغه وینا کوي په موزون شکل کې چې هغه بل څوک نشي کولی، ډېر زده کړه کوونکی او لوستی سړی هم. نو دا خدای ورکړه ده، د خدای ورکړه ده. د عربو په ټولنه کې هغه وخت کې، هغه زمانه کې چې کله خدای پاک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې قرآن مجید نازلولو، نو دغه دور ته مورخین د فصاحت او بلاغت د دور معراج وایي. یو ډېر لوړ مقام ته د انسان وینا او گفتار رسیدلی و. نو قرآن الله راولیږو، هغه هم د فصاحت او د بلاغت د ژبې نه ډک و. خو په عربو کې دستور یو راروان او هغه ده چې کله به هم په یو قبیله کې یو شاعر پیدا شو، نو هغه قبیلې به د خوشحالۍ نه ډوډۍ کوله، خلک بیا راغونډول د خوشحالۍ په طور باندې. دا خبره زه په دې پسې کول غواړم چې نن سبا که موږ تاسو ګورو، نو زموږ په ټولنه کې د شاعر هم هغه مقام نشته چې کم پکار دی، د لیکوال هم هغه مقام نشته چې کم پکار دی، د پوهانو د لارښودانو هغه مقام نشته چې کم پکار دی. دا ګیله به موږ د خپل قام نه کوو، خپل قام به نه تورو په دې باندې چې پښتانه لیوني شوي دي، پښتانه په لار کېږي نه او دا او دا. دا ګیله به موږ شاعران، لیکوالان، پوهان د خپل ځان نه کوو چې موږ د خپل ولس په لار نه کړی شو، موږ د خپل ولس پوهه نه کړی شو، موږ د خپل ولس د شعور په ډګر باندې ونه درولی شو. او بیا هم که هر څه کېږي، نو ناهیلي، مایوسي، ستوماني دا د انسان په کتاب کې نشته او د خدای د کلام وینا ده چې تاسو ناامیدي او مایوسي به نه کوئ که هر قسم هر وخت حالاتي.
څومره هم چې د ملګرو وینا وکړه ډېر رومانوي وینا وه د انسان د جمالیاتو عکاسي او تسکین او خوږلنو په هغې کې که موږ وګورو نو یو کس هم دلته دا نه دي ویلي چې انسان دې څوک ووژني وطن دې څوک وران کړي ظلم دې څوک وکړي زیاتې دې وکړي خو بیا هم که موږ ګورو د خپل چاپېریال او ټولنې ته لر او بر د خپل وطن ته ګورو نو دلته نن هم فیصله په ټوپک باندې ده دلته نن هم اختیار د ټوپک او د جبر په لاس کې دی دلته ستا د وطن د راتلونکي د تقدیر ارادې نن هم د زور او د جبر په لاس کې ښکیل دي دا ولې یعنی من خو د ټوپک مرسته نه کوو د زور زبردستۍ او د جبر خو ستا د وطن حال دلته کې دا جوړ دی معلومیږي دا چې ډېر لوی اوږد مزل دی ډېر لوی اوږد شعوري مزل دی قام ته پاتې دی او پښتانه د شعوري ارتقا د هغه مزل نه چې ډېر ولسونه په نړۍ کې د هغې نه تیر شوي دي او د پرمختګ معراج ته هغوی رسېدلي نو پښتانه په دغه پرمختګ کې او په دغه ارتقا کې لا ډېر وروستو شاته پاتې دي ساینسي ارتقا علمي ارتقا ټولنیزه ارتقا سیاسي ارتقا دا خو ډېرې لا وروستو خبرې دي خو د شعور په ارتقا کې هم دا پښتانه لا ډېر په وروستو ډګرونو کې دي زه یو دوه درې خبرې کوشش کوم راغونډول غواړم بیا خبره ختموم نور ډېرې اوږدې خبرې دي خو وخت د هغې دپاره دی بیا تاسو وخت مو شو تنګېږي سړی نه په کار سراج ملګري په یو شعر کې یو خبره راله چې لونګۍ هم ساتم او ټوپک هم ساتم غالبا دغه رنګه د شعر مفهوم مقصد